دا دوه کسان به ډوب شو 11:22 ته خواسته چې راشي او د کسانو دغه وکړي چې دی رو باسي ځکه چې ډوب شوي دي ځکه دواړه ډوب شولی چې ځانه الله دې ورته بښنه وکړي خو 11:22 ته خواسته چې زر تر زره باندې ځان نه د دې اوبو تاسو ډېر زیات خوښمن وئ چې یاره مونږ دې اوبو ته لاړې مونږ ولامبلې مونږ ته خوند او مزې واخیستې دا هغه اوبه دي چې تاسو به اکثر ډېر زیات تپوسونه کوله چې دې لوکیشن کم ځای دی چې مونږ ورته لاړ شو دا کونډل ډیم دی چې دغه کس یې ډوب کړی دی او دا ډېر زیات خطرناک دي دغه رنګې زموږ په صوابۍ کې سټیفان نه دی چې د هغې اوبه ډېرې زیات انتقایي یخې دي تاسو به ویډیوګانې ګورئ چې په هغې کې د خپې د کېښودو بالکل ځای نه لا تعداده خلک هغې د ځان د لاندې کړو دغه رنګې زموږ د کلي خلک هغې ډوب کړلو او ویې وژلو نو زه وایم چې اور او اوبو بجلی دې سره به د دې نه په ډډه باندې ګرځي ځکه چې دا چا مخ او لیاز نه کړي دا چا په اختیار کې نه زه اوس تاسو له یو مثال درکړم چې مثال ته ګاډی چلې نو زه به تا ته ووایم چې لکه په کلاره یې چلوه ګاډی سپیډ مه وهه نو ته به د هغې احتیاط کوې دا اوبو اور د دا خو د چا مخ او لیاز نه مونږ به چې ماشومان مونږ به ډېر زیات کوشش کوو چې یاره مونږ نهر کې ولامبلې مونږ په خوړ کې ولامبلې مونږ په لښتي کې ولامبلې خو اوس راکې لږ ډېر شعور راغلی دی نو مونږ خپل ځان خپله مرګ له نه ورکوو نو په ځان کې لږ شعور راولی پښتنو د ځایونو ته مزه د لږ خوند د لږې مزې به د هغې به څه مزه چې تاسو خپل کور والا په تکلیف کې واچوئ تاسو خپل ځان له نقصان ورکوئ نو دا ځایونو نه په ډډه باندې اوسئ او دا ویډیو چې سره څومره مخکې شیر کولی شي ویډیو شیر کړئ که لږ ډېر که چا کې شعور راغی او د داسې ځای نه پرهیز وکړو نو بهتره به وي ښاد خوشحاله آباد